التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. دا نبي إحسان فزان باني مني چه نبي تمام دا سم الله خود لده ستا پمن إحسان دے تمام سر خیگنا کڑی و نیکی دے کڑی دا غی پا بدل کے السلام علیک پتا باندے دا سلامی ورحمة الله او دا خدای رحمتون دی پتا باندی محمد وبرکاته او دا الله برکتون دی پتا باندی چه مونگ دے دسی خستا در ما روان کرو خپل غاښونه دې مات کړل خپل سر دې مات کړ خپل تره دې شهید کړ خپل اهل بیت دې تباه کړه خو موږ ته د حق لار وښوده موږ ته د توحید لار وښوده موږ ته د الله د پاکۍ او موږ ته د الله د عظمت او د الله د عبادت او د جنتونو لار دې راوښوه په تا د سلام یو په تا د رحمت یو په تا د برکتونه یي السلام علینا او په موږ دې مي موږ دې الله د خپل قهر او غضب نه سالم وساتي وعلى عباد الله الصالحین او د الله په ټولو صالحو بندګانو باندې سلامي چې هغوی د الله د بندګانو خدمت کړی د الله بندګان خیر ته دعوت کړي دین طرف ته دعوت کړي موږ ته پکار چې خپلو مشرانو سره مینه کوو اولیاو سره مینه علماو سره مینه اولیا که مړی که ژوندي اولیاو محبت دا د ایمان نښه د علماو محبت دا د ایمان نښه ده اولیاو سره بغض او علماو سره نیکو خلکو سره بغض دا د بېدینۍ نښه ده بېدینه سړی به اولیاء الله سره بغض کوي نیکانو سره به بغض کوي بېدینه خلک به علماو سره او اهل دین سره بغض کوي سلام علینا مونځ کې ته ته سلام وایې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین په موږ د سلام یو د الله په صالحه بندګانو باندې د سلام د الله په نیکو بندګانو باندې سلامي چې هر څوک یې هغوی سره مینه او هغوی سره محبت او د هغوی په لاره باندې تلل دا د انسان دپاره سعادت دی د دنیا او د آخرت بیا آخر کې همدغه وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه دې ګواهي کوم چې د الله نه بغیر بل څوک د عبادت او د بندګۍ قابل نشته الله د بندګۍ د عبادت قابل دی محمد صلی الله علیه وسلم ډېر لوی سړی و خو زه دې ګواهي کوم چې واشهد ان محمدا عبده ورسوله هم د الله بنده دی ورسوله خو د الله رسول دی هغه د الله بنده دی نو په دې منځ کې د محمد صلی الله علیه وسلم د بندګۍ اقرار وکړي چې هغه رب نه دی هغه خدای نه دی هغه د عبادت او د بندګۍ قابل نه دی اشهد ان محمدا عبده ورسوله هغه د الله عبد او د الله رسول د الله نماینده و په موږ ډېر احسانات دي خو خدای نه دی عبادت به نه کوو په لار به ځو په طریقه به ځو مینه به ورسره کوو د الله نه پس به د ټولو نه زیاته مینه هغه سره کوو بیا د هغې نه پس نبي علیه الصلاة والسلام احسان ته بیا منې چې موږ ته سمه لار ښولې درود پرې باندې وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد خدایه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې رحم وکړي برکتونه پرې باندې نازل کړي رحمتونه پرې باندې نازل کړي وعلى آل محمد او د هغه په آل باندې رحم وکړي د هغه په اهل بیتو باندې د هغه په بیبیانو باندې د هغه په اولاد باندې د هغه په لورګانو باندې د هغه په ټول خاندان باندې چې هغه ټول خاندان د حق د سربلندۍ دپاره قرباني ورکړې وه هغه ټول خاندان د حق دپاره په شا د ابوطالب کې 3 کاله محاصره تېره کړې وه هغه ټول خاندان د نبي صلی الله علیه وسلم په حمایت کې او د نبي علیه الصلاة والسلام په کومک کې ولاړو میدان کې ولاړو هغه د قربانۍ خاندانو هغه د جهاد خاندانو هغه د شهادت خاندانو هغوی د دین په نوم باندې فیدې نه وې جمع کړې مال یې نه و ګټلی دولت یې نه و ګټلی زکات او صدقات په نبي علیه الصلاة والسلام حرام کړي وو هغوی په بند کړي وو هغوی په منې کړي وو هغه د قربانۍ خاندانو امام حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی دی الله پاک په لار کې د قربانۍ خاندان دی شاه حسین شاهنشاه هست حسین دست داد نداد دست در دست یزید سر داد نداد دست در دست یزید حقا که بنا اله هست حسین حسین د خلافت د احیا دپاره او د اسلامي نظام د احیا دپاره سر ورکړی دی اهل بیت قرباني ورکړې ده الله د دین دپاره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خدای لکه څنګه چې د برکتونو په ابراهیم کړي په آل ابراهیم دې کړي خدای ته حمید دی ته ستایل شوی ته د ستاینې قابل مجید د مجد او عظمت او د لوی خاوند دا اللهم بارک هم دغه مطلب او په دې اللهم ربنا او اللهم بارک او اللهم صل کې په درود کې یو طرف ته د نبی علیه الصلاة والسلام د احسانات او اقرار دی بل طرف ته د نبی علیه الصلاة والسلام د عجز اظهار دی چې هغه الله ته عاجز دی امت الله نه هغه دپاره دعا غواړي امت
الله لپاره د الله نه هغه لپاره دعا غواړي دا هغه د بندګۍ اظهار دی تصور ورکړي چې هغه بنده دی او دا د دې وجه نه چې مسیحیانو عیسی علیه السلام په خدای باندې ونیو عیسی علیه السلام ته د الوهیت درجه ورکړه نو اسلام کې دا خبره قاطعانه انداز باندې څرګنده او واضحه شوه چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی د الله غلام دی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله پاک دی هغه الله بې عیبه دی هغه الله چې خپل بندې د شپې روان کړه د مسجد حرم نه مسجد اقصا پورې بیت المقدس په فلسطین پورې الذي باركنا حوله هغه مسجد اقصا چې هغه شاوخوا موږ برکت اچولی برکت مو اچولی دی هغه مسجد اقصا پورې موږ دی ورسو وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا برکتی دی لوی دی هغه ذات چې په خپل بنده باندې کتاب نازل کړي ليكون للعالمين نذيرا چې د ټول عالم دپاره نذیر او بشیر شي محمد صلی الله علیه وسلم د بندګۍ اظهار وشو په منځ کې هم د دې شهادت وشو چې هغه د الله بنده دی خدای نه دی اسنه چې مسلمانان یعنی گمراه نشي مسیحیانو باندې هغه غلط نشي نو دا مسله حل شو د اخر کې ته اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه خدای دنیا کې مرا سره نیکی وکړي دنیا کې مرا سره ښېګڼه وکړي او آخرت کې مرا سره ښېګڼه وکړي وقنا عذاب النار او د اور د عذاب نه مو ساتي بیا الله ته خپل عجز ثابتې الله ته خپله کمزوري ثابتې چې خدای تل جنت او دوزخ ستا لاس کې دی ما د جنت او دوزخ نه خلاص کا نو دا ټول مونځ دا مجسم توحید دی دا مونځ دې دپاره دی چې الله سره د محبت پیدا شي دا مونځ او اذان او اقامت دې دپاره دی چې د الله لویي او عظمت دې په زړه کې کښېني د الله مینه دې په زړه کې کښېني د الله کبریایي دې په زړه کې کښېني الله سره تعلق جوړ شي الله نه بغیر بل د هر چا نه ناامیده شي مینه او محبت د الله سره وي امید د الله سره وي تمه د الله نه دا مونځ د دې دپاره دی خو هی د نن زمانې مسلمان شعوري مونځ کوي د نن زمانې مسلمان په شعور باندې مونځ کوي دا چې په مکه کې نه شي ویلی چې الله اکبر الله اکبر په اذان باندې پابندي وه په مونځ پابندي وه د الله اکبر ویلو باندې پابندي وه دا ځکه پابندي وه چې مشرکان پوهېدل چې د الله اکبر څه معنا دا ځکه پابندي وه چې مشرکان عربانو هغه پوهېدل چې د لا اله الا الله څه معنا دا نن چې ته الله اکبر ویو الله اکبر وی نه پې ته پوهېږې نه پې ستا دښمن پوهېږي نه پې ستا د اسلام دښمن پوهېږي چې د دې څه معنا ده او نه پې مسلمان پوهېږي نه پې دوست پوهېږي نه پې دښمن پوهېږي مسلمان نه شعور لاړ مسلمان نه د دین روح ووته الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور علامہ اقبال ویلی الفاظ و معنی کے تفاوت نشتا مجاہد ہوئی اللہ اکبر جمعہ کے مؤذن ہوئی اللہ اکبر خود مؤذن دا اذان اثر یو قسم دے اور مجاہد دا اذان اثر بل قسم دے ذکر مجاہد پا میدان کے دا اللہ دا کبریائی اظہار کے مجاہد پا میدان کے دا غیر اللہ نفع کے د غیر الله نفع کوي د غیر الله لویي او عظمت نه مني هغه تش په خوله وایي موږ تش په خوله وایو راځئ چې د الله عظمت په زړه کې کښېنو د الله لویي په زړه کې کښېنو د الله عظمت زموږ په زړه کې کښېنو حقیقي مونځ وکړو شعوري مونځ وکړو که موږ شعوري مونځ وکړو که موږ حقیقي مونځ وکړو الله به زموږ حوایج حل کړي الله به زموږ مشکلات حل کړي الله به زموږ دعاګانې قبول کړي الله به زموږ مسایل ټول آسان کړي مونځ نه پس اهم شی په اسلام کې دعا ده دا مونځ هم ټوله دعا ده دعا باره کې قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین کله د عبادت ذکر د دعا په الفاظو باندې کوي دعا هم د الله نه بغیر د توحید دا غوښتنه ده چې د الله نه بغیر به د بل چا نه دعا نه غواړي اولاد غواړي الله نه به یې غواړي مال غواړي الله نه به یې غواړي دولت غواړي الله نه به یې غواړي عزت غواړي الله نه به یې غواړي چې هر شی غواړي الله نه به یې غواړي ادعوا الله مخلصین له الدین الله راوبلئ په داسې حال کې چې خالص الله راوبلئ الله نه بغیر بل څوک مه رابلئ قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین فرمایلی دي فاذا سالک عني عبادي فاني قریب چې زما بندګان زما په باره کې له تا نه پوښتنه وکړي چې چېرته دی نو زه خو ګوره نږدې یم اجیب دعوة الداع اذا دعان چې کله ما نه څوک سوال وکړي څه شی رانه وغواړي دعا یې قبلوم فلیستجیبوا لي خو دوی دې زما خبره ومني وليؤمنوا بي دوی دې په ما باندې کلک ایمان راوړي دوی په ما باندې کلک ایمان راوړي دوی دې زما حکمونه ومني بیا د دې ما نه دعا وغواړي